بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه من اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين، وبعد. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. ورونو غتیر ورځو کې تاسو کې وچا دا موضوع یاد کړئ چې یو ورځ په دې باندې سره خبرې وکړو چې د مسلمانانو د ذلت او د عزت هغه اسباب او عوامل څه شي دي، یا کوم هغه عوامل دي چې د هغې له وجې نه مسلمانان ذلیل شول، او مسلمانان څه باید وکوي چې بیرته د عزت دور ته ور وګرځي، بیرته سرلوړي شي، بیرته قوي شي، بیرته په دښمن باندې غالب شي، بیرته د ازادۍ خاوندان شي، بیرته د خپل نظام، د خپل فرهنګ، د خپل عقیده، د خپل نصاب، د خپل کتاب، د خپل حاکمیت خاوندان شي. نن د تاسو په خدمت کې زه په دغه اوله برخه باندې چې د مسلمانانو د ذلت اسباب او عوامل دي دې باندې یو څه خبرې کوم. په دې باره کې علماو ډېر اسباب او عوامل راجمع کړي او ښودلي دي. په دې باره کې کتابونه لیکل شوي دي، تحقیقات شوي دي. ما هم په دې موضوع کې یو څه شیان راجمع کړي، نه تاسو په خدمت کې تاسو سره شریکوم. خو د هغه د عواملو د شروع نه مخکې یا د ویلو نه مخکې ما د تاسو په حضور کې د الله تعالی د کلام یو ټوټه وویله. الله فرمایي چې ان الله لا يغير ما بقوم. الله تغییر نه ورکوي هغه حالت ته چې په یو قوم باندې وي، حتى يغيروا ما بانفسهم، تر هغه چې دوی تغییر ورکي، بدلون راولي په خپل نفسونو کې. تر څو چې خپل نفسونو کې بدلون نه راوستلای، په خپل اعمالو کې بدلون نه راوستلای، په خپل عقاید او نظریاتو کې بدلون نه راوستلای، تر هغه پورې الله دوی ته د ښېګڼې، د خیر، د غلبې، د نصرت په طرف بدلون نه راوړي. که فساد راځي، که ذلت راځي، که خواري راځي، که مغلوبیت راځي، که مرعوبیت او له دښمن نه د ویرې حالت راځي، دا هم لدی وجه چې مسلمانانو په خپل ځلونو کې منفي طرف ته بدلون راوستلی، په خپل نفسونو کې منفي خواته بدلون راوستلی، نو الله هم دوی په حالت کې بدلون راوست منفي خواته. او ترڅو پورې چې دوی په خپل نفسونو کې، په خپل فکر کې، په خپل عقیده کې د خیر خواته، د اصلاح خواته، د توحید خواته، د اسلام خواته بدلون نه راوستلی، الله د دې په حالت کې بدلون نه راولي، مثبت خواته، د غلبې خواته، د کامیابی خواته، د نصرت خواته، د حاکمیت خواته بدلون نه راولي. دا هغه فارموله ده، هغه طریقه ده چې رب العالمین په وضاحت باندې خپل بندگانو ته بیان کړی. او حاصل دا ده چې د هر بدلون هغه اساس او منشأ د انسان د نفس نه شروع کیږي. که انسانان سست شول نو ذلت به په نصیب شي کرا. که انسانانو د عزمت لارونه ولا، مسلمانانو د عزمت لارونه ولا، د صبر لارونه ولا، د جهاد لارونه ولا، الله به د غلبې خواته راولي داخله. مسلمانان په شروع کې دغه سنو لکه د نن چې ټوټه دي، نن چې په بیلابیلو وطنونو کې د بیلابیلو کفري دولتونو تر تسلط لاندې یا د هغوی تر فشار لاندې ژوند تیروي. مسلمانان یو امت و، مسلمانان یو غالب امت و. د قوقاز نه نیولې تر اسپانیا پورې د مسلمانانو یو ملک و، یو نظام و، یو حاکم و، یو پادشاهي و، یو قانون و. او مسلمانانو په خپل منځو کې اجتماعي مسؤلیت احساساوه. کافر به مسلمانانو ته په دې نظر نه کتل چې دا اوس یو وړوکی مملکت دی یا یو ولایت دی، که په دې باندې حمله وکړو نو د نور سره نه یو ځای کېږي، ملاتړ نه کوي، په اسانه نیولی شي. نه، هغه به یو فرد ته هم د مسلمانانو یو فرد ته هم د امت په نظر کتل.
وکړه دا یو فرد مسلمان ته موږ تاوان ورسو د دې تر شا د ټول امت ولاړ ده د دې تر شا د ټول د څون مسلمانان چې د ټول د تر شا درېږي نو ځکه خو به یو فرد مسلمان ته هم د احترام په نظر باندې کتل یو فرد مسلمان هغه مشهور دی وا معتصمه قصه د معتصم بالله په وخت د عباسي خلیفہ په وخت یو مسلمان خزه په روم کې کافرانو بندي کړو بیا هغه د تعذيب لاندې وهله ټکولې چې د اوسنۍ ترکیه ده نو بیا په هغه وخت کې د خزه چیغه کړه چې کله د تکلیف او د مشقت او د تعذيب ده حالت وربنه سخت شو نو بیا د خلینو دا چیغه وته وا معتصمه چیرې ته مسلمانانو پادشاه د مسلمانانو خلیفہ د چیرې زه خو دلته د دوی په لاس اسیر یم باندې په دې خال کې یو مسلمان تاجر ګرځیده څه سودا مودا په سره غله هغه دا چیغه واورېده چې دا چیغه واورېده او دا چیغه د ځان سره بیوړه په منډه ځان بغداد ته ورساوه ځان عراق ته ورساوه او الته د معتصم دربار ته ورغی ورته وی چې ما یو پیغام راوړی دی پیغام مې لزان سره راوړی دی او دا غیر امیر المؤمنین بل چاته نه وایم بل چا په لاس نه و بل اخر د امیر المؤمنین ته بوته امیر المؤمنین ته امیر المؤمنین زه د روم نه راغلم او پروم کې الته یو مسلمانه خزه د تعذيب لاندې و او هغه د تعذيب او د تکلیف او د مشقت په حالت کې دا چیغه ول چې وا معتصمه ته چیرې ولې من خلاصوي د دې معتصم چې کله دا خبره واورېده ایمانی جذبه په جوش راغله خو د دې په خاطر باندې چې دا دښمن یې واره مخکې پوښ کړی وي خپل حجت ور باندې قائم کړی نو بیا یو خط ورته ولیک او په هغه خط کې لکه د نننۍ منافق ډیپلوماسي غوندي الفاظ استعمال نکړو چې خاغله او محترم او عالی جناب او عالی جاه دا الفاظ ورته استعمال نکړو من امير المؤمنين معتصم بالله الى كلب الروم په دې الفاظ خط ورته ولیکل چې د امیر المؤمنین معتصم بالله لخوانه د روم سپیټر د ما خط ورسیږي د روم سپیټر خط ورولېګو به مفهوم د خط دا چې دا خزه په عزت باندې راولېګا او کې راونه لېږي نو بیا به زه داسې یو لخر در تیار کړم چې اول سر به د تا سره یو اخر سر به د ما سره دغه څه لخر تیارېدل خو په هغه وخت کې کېده چې مسلمانانو عزت درلوده یعنی دومره یو لوی او اوږد لخر به زه درولېږم چې اول سر به د تا په وطن کې او اخر سر به دلته لما سره په بغداد کې یو څو کسان بنوي هغه د روم حاکم چې د مسلمانانو خزه یې سره کړو دا خبره یې کومه وګڼله چې کومه وګڼله ده دویم جواب ورولې ورته ویل چې هغه ورته چې لاسه کې هغه قدرت ول جواب ما ستراه لا ما ستسمعه اوس نو جواب هغه ده چې ته په سترګو وګورې نه دا چې په غوږو واورې د غوږو خبره خلاصه شوه نو مسلمان ته هغه وخت کې کافرانو یو امت په نظر باندې کتل ځکه په دې پیدا چې د ترشا داسې لخر درېږي چې اول سر به دلته یو اخر سر به په دارالخلافه کې ورسته د زمانه په تیریدل باندې چې مسلمانانو کرا د خپل طریقې نه د خپل مفاهیم نه د خپل عقیدې نه د خپل شریعت نه د خپل قوانینو نه انحراف وکاو نو د وخت په تیریدل باندې مسلمانان هم کمزوري شو او بل اخر د نتیجه د حالت سره راورسېدل چې کله انګريز راغلی مسلمانان ذلیل کړي کله چنګیز راغلی مسلمان ذلیل کړي کله روسي راغلی مسلمان ذلیل کړي کله امریکایي راغلی کله کاناډایي راغلی کله استرالیا راغلی له هر خوانه کله په شریکه ټول راغلی او مسلمانان ذلیل کړي د امت د اسلامي امت د ذلت او اسباب او عوامل چې کوم دي علماء په دې باره کې کتابونه لیکلي تحقیقات کړي ما نن تاسو په خدمت کې فقط یو څو لزان سره راوړي دي تر ټولو مهم عامل چې مسلمانانو د ذلت او هغه د خلافت نشټواله یا د اسلامي خلافت سقوط اسلامي خلافت ورونو
دا د قوت هغه مصدر و د قوت هغه منبع و چې مسلمانان یې تل دښمن په مقابل کې قوي ساتل. ټول مسلمانان یو حاکم درلود، ټول مسلمانان یو نظام او یو قانون درلود، ټول مسلمانان مشترک مسؤلیت درلود. دغه یو حاکمیت هم دغه یو حاکم طاعت په ځان باندې لازم باله، خپل وسایل دغه یو حاکم ته په اختیار کې ورکول او دغه یو حاکم قومندې ته به لبیک وای. نو ځکه دوی قوي وو، سره ټوټه نه وو، سره پاشلی نه وو. خلافت مسلمانان هم په سیاسي لحاظ باندې قوي کړي وو، هم په اقتصادي لحاظ باندې قوي کړي وو. سیاسي لحاظ په دې معنی چې کله په شرق کې مسلمان، کله په خراسان کې وو، کله په مغرب کې په مراکش کې وو، کله په الجزایر او په لیبیا کې وو، کله په آذربایجان کې وو، کله په ایران کې وو، کله په هندستان او کشمیر کې وو، کله په افغانستان کې وو، کله د دنیا په هر کونج کې وو. د یو څوک غمخور درلود، د پښتني یو سړی درلود. کافر به د په خلاف اقدام ځکه نشو کولای چې په دې پوهېده چې د سره د تر شا یو څوک داسې شته چې هغه بل ما سره حساب کوي. دا نن چې کافران زلور دي خو مسلمانان ټوټه کړل. نن خو امیر المؤمنین د مسلمانانو یو امیر المؤمنین د ټول مسلمانانو نشته. نن خو د مسلمانانو لښکر تر یو قیادت لاندې نه دي. نن خو د مسلمانانو قوت یو نه ده، مسلمانانو قوت ټوټه کړي. ځکه کله یو راونی سی په یو ځای ډبې دبل ته چې ګوردار ته د حدودونه د تاریخ سرحدات نه دی باندې ته به دې کې مداخله نه کوي، غرض به نه کوي. په هغه وخت ټول مسلمانان یو، نو ځکه په سیاسي لحاظ باندې قوي وو، په اقتصادي لحاظ باندې، په مالی لحاظ باندې مسلمانان قوي وو. او هغه د قوت یو مثال، یو نمونه د قوت په شرق کې به قحطي راغله، لوګه براغله، قیمتي براغله. مسلمانانو امیر د مسلمانانو مشر بل غرب نه د اسلامي نړۍ د غرب نه به غلې دانی د خو تر روخ کړ. نو بیا په دې نه پیدا مسلمانانو ته قحطي راغله، ځکه په ټوله دنیا باندې خو به یو قحطي نه راتله، به یو سیمه راغله. نو بیا فورا دغه د ضرورتونو به لبل زنه پوره کړ. په دفاعي لحاظ باندې مسلمانان قوي وو. کله د مسلمانانو په یو سیمه باندې کافر یا به حمله وکوله یا به د حمله اراده درلوده، نو فورا به دغه بل سیمه مسلمانان د دوی د نصرت لپاره، د دوی د ملاتړ لپاره راورسېدل، را بغله. دا به نه ویل چې د شرق د زه د غرب یم، یا د عرب د زه ترکی یم، یا د افغاني د زه هندی یم، یا د بربري د زه عرب یم. نه، ټول یو امت افراد وو، یو نظام عسكر وو چې هر چیرې به په مسلمان باندې ظلم وشو، مظلوم بشو، د نور مسلمانانو به دغه نصرت او دغه ملاتړ یغوی مرسته د ځامن فرض ګڼه. دا یو شرعي حکم و چې کله بغوی ته نصرت وغوښته نو په دوی باندې به واجب او لازم و چې دوی ملاتړ وکړي، نصرت وکړي. وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. الله فرمایي چې سورۃ انفال کې وان استنصروكم في الدين، که د دین په خاطر لتاسو مرسته وغواړي په دین کې، فعليكم النصر، نو په تاسو باندې واجب ده چې دغه نصرت ته ورودانګي. نو مسلمانان په دفاعي لحاظ باندې هم قوي وو، مسلمانان په سیاسي لحاظ باندې هم قوي وو، مسلمانان په اقتصادي لحاظ باندې هم قوي وو، ځکه د دوی سرمایه هغه اجتماعي سرمایه د ټولو سره شریک او ډیره هم. مسلمانان په اخلاقی لحاظ باندې هم قوي وو، ځکه د بل چا نه متاثر نه وو، د باطل او د گمراه فرقو زور نه و. په اسلامي نړۍ کې به هر چیرې یو ځای چیرته یو باطل سره پیدا شو، یا د باطل نظری خاوند به پیدا شو، یا به یو باطل مذهب پیدا شو، فورا به د مسلمانانو د خلیفہ، مسلمانانو مشر به د هغه د علاج کول یو بندوبست ونیو. کله د خوارجو په شکل کې وو، کله د روافضو په شکل کې وو، کله د نورو گمراه طائفو د ملحدانو د زنادقو په شکل کې وو. حتی چې عباسي دولت په اوایلو کې یو دیوان وو، دیوان یعنی یو وزارت وو، هغه ته دیوان صاحب الزنادقه ویل، د زندقانو د تعقیب دیوان. چې په اسلامي مملکت کې به څوک هم داس پیدا شو چې گمراه عقیده به درلودله، مسلمانان به بلاری کول، کفري عقاید په خلکو کې خبرول، فورا د وزارت خپل پولیس ورولېګل، خپل عسكر فوزیان به ورولېګل، سړی به راونی وو،
سړی نه به پوښتنه کوي دا ته څه شي شروع کړی دا ته څه شي وایي کله شکوک او شبهات ورسره وو هغه به ورته حل کړو کله څه وسوسې د اسلام په باره کې ورسره وي غلط فهمي ورسره وي هغه به ور حل کړي مناظره ته به راوړته او کله بیا قانې کېدنه فورم به سر ته نه وځي دیوان صاحب الزنادقه د زنديقان د مخنیوي وزارت په ټول اسلامي مملکت کې په ټول اسلامي خلافت کې چې هر چیرې یو گمراه سړی یو گمراه طائفه د گمراه افکار او نظریات خوندان دا به پیدا شو نو د مسلمانانو خلیفہ به ته فقها او علما داعیان دا به ورولېږي تصور شي د مشکلات ور حل کوي وګوري دا مشکل لکم ځای ته پیدا شوی دی ولې پیدا شوی دا ورته کبه هغه مناقشه نه کوله یا به دلایل نه منل نو په صورت کې به مسلمانانو امیر به فورا دغه علاج کوي به واه یا به واجه یا به بندي کاوه بس به نه پرې نو په اخلاقی لحاظ باندې په فکری او نظریاتي لحاظ باندې په هر لحاظ باندې مسلمانان هغه قوي ول د مسلمانانو دغه قوت د کافرانو په وړاندې د دوی د سترګو اغزای وو توجه است تاسو د دې د سترګو اغزای وو څنګه د سترګو اغزای وو ځکه چې کبه دوی په مراکش باندې حمله وکوله نو بیا بل خراسان نځوانان ور روان ولته چې موږ پورونه حمله شوې ده باید موږ د دې مخنیوي وکړو د ملاتړ وکړو کبه چیرې په آذربایجان کې تاجکستان چې د نننۍ تاجکستان دی په بخارا او سمرقند په دې ځای کې به چیرته حتی په ارمنستان کې به مسلمانانو باندې حمله وشوه نو بیا به د عربونو یا افریقانو د دې ځنه به مسلمانان د دې د ملاتړ لپاره راوړل نو کفار په دې پوښول چې تر څو د مسلمانانو حکومت یوي نظام یوي بادشاہ یوي خلیفہ یوي قانون یوي په دې باندې موږ خادیدل نشو باید د نظام د خلافت هغه چتري باید یواري د دوی له لاس واخستل شي هغه چت د دوی له سره واخستل شي چې دوی سره یو کړی دی د بلاګان نه ساتل دوی باید یو سره ټوټه کړی شي اما چې په مسلمانانو کې داس خلک ځای په ځای کړل چې هغه د اسلامي خلافت او د مسلمانانو د واحد حکومت او د مسلمانانو د واحد نظام په خلاف باندې کار شروع کړ او دا کار انداسې مسلسل پسې پټو ښکارا په یو ځای کې په بل ځای کې په مختلفو نمونه او شکلونو روانو تر دې چې په 1940 میلادي کال کې د مصطفی کمال اتاتورک په نامه باندې یو څوک ترکیه کې را پیدا شو او هغه د مسلمانانو خلافت لغوه اعلان او ترتیب داسې جوړ کړ وګړه قصه ده دغه وس وخت نسی خلاصه دا چې د وسنۍ ترکیه مؤسس د سیکولر بيدینه ترکیه مؤسس مصطفی کمال اتاتورک دوی اتاتورک بولی اتا په ترکی ژبه کې پلار ته وایي او ترک ته اتاتورک یعنی ترکانو پلار خو مسلمان ترکیان به هغه ته اتاتورک نه ورته وایي اتاتورک ورته وایي اتا سپی ته وایي یعنی ترکانو سپی د عراق اوله یو ډول قهرماني خودلې د یو جنرال د مسلمانانو په فوج کې هر خوا به چې د انګريزانو باندې ورخص شو انګريزانو به یو ډول داسې تصنعي ظاهري ماته ښکارا کړ چې موږ په ماته وغوړل نو بیا به خلکو د مبارک شیرونه او د مبارک په مظاهري او د مبارک سیمینارونو او کنفرانسونو او زنده‌باد او د قصې برابر د یو ملي اتل شو په بل ځای کې به چې چیرته جګړه شو د اروپایانو دای به چې مسلمانانو امیر سلطان عبدالحمید خان ثانی دای به چې ورولې نو البته هم کافرانو یو ډول ماته وانمود د مقابل کې به ماته ښکارا کړ نو بیا به د قهرمان شو خلاصه ده چې د دومره قوي شو چې د انصار او ملګری او ملاتړي او د خلک ورسره قوي شو تر دې چې نور د مسلمانانو امیر د مسلمانانو امیرالمؤمنین دای عزل کړ او ترکیه یو غیر اسلامی هیواد اعلان شریعت ورته منع شریعت قانون ورته منع او په اسلام او په مسلمانانو باندې داسې سختي راوستي چې یوازې د درې نمونه ده وایم څلېرشت کاله د ترکیه مسلمانانو اذان ونه ورید اذان باندې بندیز ولګاو څلېرشت کاله د ترکیه مسلمانانو اذان ونه ورید څلېرشت کاله د ترکیه مسلمانانو حج ونه شو کولای په حج باندې بندیز
د قران په چاپېدلو باندې بندیز د قران په ظاهري تلاوت باندې ښکارا باندې براله په دې باندې بندیز شرعي مدارس بند کړ لوی د خارونو لوی مسجدونه په موزیمونو باندې بدل کړل د مسلمانانو د ژبې د ترکی ژبې حروف ور بدل کړل ځکه مخکې به ترکی ژبه په عربي حرفونو باندې لیکل کېده د فارسی عربي په دې حرفونو باندې نو بیا فورا دا ور بدل کړل دای په دې انګلیسي حرفونو باندې کړل د دې په خاطر باندې چې دا نوې نسل شرالوي شي دا به بیا د خواني کتابونه نشي لوستل نو دین به بیا نه زده کوي دینی معلوماتونه به دوی محروم شي په دې نوې ژبه کې د اسلامي معلوماتو لیکل بند کړ او په زړه ژبه باندې بیا خلک پیدل نوې نسل شرالوي شو زړه کتابونه لوستل نه شو ځکه هغه ورته په بل حرف په بل ژبه باندې او په نوې کتابونو کې به د دین څنګه واثر نه معلوم دي نو ترکیه یو سیکولر یا بيدینه حکومت اعلان کړ خلافت لغوه کړ شریعت باندې پابندي ولګول او د مسلمانانو په لباس باندې پابندي ولګول چې مسلمانانو په پګړې نشي سر کولای چې څومره خلک دې په ټولو باندې غ فرانسوي چې لمچي باندې خپل نو دای ور باندې لګول خلافت چې لغوه اعلان کړ نو بیا مسلمانانو لسرنه هغه چتري لري شو چې دوی وت اعلان دي خوندي و مسلمانان سره ټوټه شو عربیو خاطر شول ترکان بل خاطر شول هندي مسلمانان بل خاطر شول خلاصه دا چې اسلامي نړۍ چې د یو خلافت او د یو زعیم او د یو قانون لاندې وسیدله هغه ټوټه شو یو برخه بیا انګريزانو ونیول یو برخه فرانسویانو ونیول یو برخه روسانو ونیول یو برخه ایټالویانو ونیول لیبیا او داسې ایټالویانو ونیول سوریه او الجزائر تونس او مراکش او داسې فرانسویانو ونیول د هند نیمه چې د انګريزانو ونیول بلکې لمخې تر دې نیول عراق انګريزانو ونیول نو اسلامي نړۍ ټوټه کړه وخت چې اسلامي نړۍ ټوټه شو خلافت لغوه اعلان شو او نېشنلستي وطني دولتونه او حکومتونه قائم شو نو بیا انګريزانو بل کار دا وکاو چې دوی د قوانين د دوی د اصول د دوی د ژوند طریقه دا هم ورته دوی تعیین کړل اساسي قوانين ورته ولیکل اساسي قوانینو کې ورته کفر ورځای کړ لکه د په دې وسنی اساسي قانون کې د افغانستان چې امریکایان راغلي اساسي قانون ورته ورجوړ او په اساسي قانون کې دا ولیکل ورته چې د بشر د حقوقو رعایت او د دیموکراسي تطبیق په افغانستان کې د حکومت مسؤلیت دیموکراسي خود د کفر تطبیق د حکومت مسؤلیت وګرځاو د دیموکراسي معنی دا ده چې د خلکو نظام د خلکو لخوا د خلکو لپاره نه به کې د الله څخه غرض شته نه به کې د شریعت څخه رول او نقش شته خلک چې څه شی غواړي هغه صحیح چې خلک څه شی نه غواړي هغه صحیح نه اکثریت چې څه شی غوښتل هغه روا اکثریت چې څه شی نه غوښتل هغه ناروا وحی ته ورکه هیڅ ځای نشته شرعي قانون ته ورکه هیڅ ځای نشته د الله فرمان ته ورکه هیڅ ځای نشته د قوانینو مصدر ورکه شریعت او وحی نه د انسانانو خپل خواهشات د پکې دیموکراسي نو دیموکراسي او د بشر حقوق معنا چې یو څه هغه حقوق چې غربیانو د خپل ولسونو او د خپل خلکو د ترتیب او تنظیم لپاره یې خېدي چې په هغه کې د اسلام هیڅ رعایت نه ده شوی چې دغه جملې نه یو ازادي یا یو حق پکې د دین ده د بشر د حقوق په اعلامیه کې په نړیواله اعلامیه کې ده چې د دین اختیار انتخاب دا د انسان خپل حق نن مسلمان سبا کافر کیږي بل سبا بیا مسلمان یا نن مسلمان دی سبا يهودي کیږي بل سبا هندو کیږي بل سبا مسیحي کیږي بل سبا بودایي کیږي بل سبا کمونیست کیږي یو دین هم نه مانی بل ورځ بیا یو دین انتخابي دا د انسان خپل حق دین داسې حیثیت لري د بشر په حقوق کې یا د غربي د بشر حقوق کې لکه جامع لکه فیشن چشنه جامع غوندي توریا غوندي زیړیا غوندي کمیس سوره غوندي پرتو تور غوندي یا بالعکس داسې چې هر څه د زړه وي دغه څه کولای شي دا نن ورځ د موږ تاسو په دې اساسي قانون کې ځای کړی چې د بشر د حقوقو د اعلامیه رعایت د افغانستان د حکومت د ګډاګي حکومت د مکلفیتونو نه ده د مکلفیتونو نه په دې باندې مکلف دي چې دا
عملي کوي. همدغه وجه و چې هغه پنځيري عبدالرحمن چې کافر شو مرتد شو ټول نظام ټول پادشاهي ټول وزارتونو اوقاف سترې محکمې عدلیه وزارت دا ټول نظام هیڅ ونه شو کولای. خپ جرأت باندې کافر شو مرتد شو په جرأت باندې خپل ارتداد اعلان وکاو او په چې کله خلکو خو دې خاطر خبره پورته کړې د دنیا رهبران د امریکا مشر د برتانیې مشر د کاناډا مشر د فرانسې مشر خو په صراحت باندې ویل چې د موږ ځوانان چې ال تمرید موږ ویني تویږي د موږ په میلیارډونو ډالر مصرفي دا په دې خاطر نه دي چې د یو شاد دینی ازادي سلب شي موږ تل په دې خاطر یو چې ال ته خلکو دینی ازادي تامیني د خو په قدر عزت باندې په تیاری کې کېنو بوې ته ایتالیا هغه بل دي کم بخش په نامه باندې یو څوک مرتد شو یو څو ورځې خو دې خاطر وسات تر څو چې د خلکو غوسه سره شو نرغونی غرب ملما کبوي په قدر عزت حالته وسی ځکه چې په قانون اساسي کې دا دي چې د قانون اساسي مکلفیت او وظیفه ده چې په افغانستان کې د بشر د حقوقو اعلامیه تطبیقوي او د بشر د حقوق په اعلامیه کې دا دي په صراحت باندې چې دین د انسان خپل کار دی د دین انتخاب د انسان خپل کار په دې کې اجبار او اکراه نشته چې کوم دین خوښ دی هغه ومني نن په یو دین سبا په بل دین بل ورځ یو دین هم نه ملحد کی په دې کې څوک مخنیوي نشي نو دغه ډول اساسي قوانین په اسلامي نړۍ کې د اسلامي هیوادونو په خلکو باندې مسلط کړل نه یوازې دا چې اساسي قوانین عدلي قوانین هم همدغه څه ورته جوړ کړل مدني قوانین هم همدغه څه ورته جوړ کړل عسکري قوانین هم همدغه څه ورته جوړ کړل بیا د مسلمانانو هیوادونو د فوزونه دای په مختلفو تړونونو کې فوزي تړونونو کې ور شامل کړل ځینې د روسانو سره د وارسا په تړون کې شامل شول ځینې د امریکایانو سره د ناتو په تړون کې شامل شول په مختلفو قسمونو باندې مسلمانان هم په اقتصادي لحاظ باندې هم په عسکري لحاظ باندې هم په تعلیمي لحاظ باندې هم په فکری او اخلاقی لحاظ باندې په ځان پورې وتړل او د پښتني سړی نه و ځکه چې خلیفہ نشته ځکه چې مسلمان نشته د مسلمانانو یو امیر نشته هغه مسلمان نشته چې د مسلمان غم و کله چې بیرته د طالبانو په وخت کې د امیر المؤمنین د ټکي چې راځوندای شو څومره درون تمام شو په دې کافرانو څومره سخت تمام شو ټول دنیا را ټول شو کافر منافق يهودي زنديق روسي غلام مرتد دا ټول سره راجم شو د دې په خاطر باندې چې دغه تجربه چې بیا له سره شروع شوې ده او خلک بیرته اصلي اسلام ته راګرځول دي د شریعت تطبیق ده د ازادۍ اعلان ده د شرعي اصطلاحات بیا دوباره په ځای کول دي د مسلمانانو مشر ته هغه نوم ورخستل دي چې هغه د مسلمانانو په دینی سیاسي فرهنګ کې په مسلسل ډول راغله د عمر بن الخطاب رضی الله عنه د زمانې نه نیولې تر 1940 کال پورې د مسلمانانو مشر ته امیر المؤمنین ویل کېده چې کله دا شیان دغه مفاهیم دغه نظریات دغه طریقه بیرته راژوندې شو نو بیا د غرب په خلاندې سکروټې شو به خپل ټانګونه خپل تیاری خپل فوزونه خپل هوایی وسایل خپل سټلایټونه خپل لښکرې خپل متخصصین خپل بانکونه د هر څه سره په دې لښکر کې شامل دي او تر څو چې دلته دغه تجربه لمنځه یوسي نو در ټولو مهم او اساسي علت د مسلمانانو د ذلت هغه د خلافت نشټواله یا د خلافت رنګېدل دي تر څو وخت پورې چې مسلمانانو یو خلیفہ درلوده یو نظام درلوده نو دوی ټول یو امت یو ملت ګڼل کېدل کافر به په یو مسلمان باندې هم لاس نشو پورته کولی ځکه دغه په ذهن کې دا خبره و چې د تر شاید څوک دی دا ما سره حساب کوي وختونه رانه چې دا امام مسلمان ته کاغه ولې کتلی ما دا فرد ته کاغه ولې کتلی خو نن کافران په پورا یو مملکت باندې وروخیږي دا څنګه سره نور مملکتونه چې هغه من خو څه نشو کولای ځکه د موږ تاسو ترمن سیاسي سرحدونه دي تاسو بیل ملک یې څنګه بیل ملک لکه نعوذ بالله دینونه چې بیل شي بیخي لکه قران چې بیل شوی لکه پیغمبر چې بیل شوی لکه عقیدوي مسؤلیتونه چې بیل شوی دا د مسلمانانو ترمنځ د خطونه د دولتونو د سرحدونه چې نن موجود دي دا په شریعت کې هیڅ ارزښت نه لري دا شریعت نه دی ټاکلی دا انګريز په خپل قلم باندې رسم کړی مسلمانانو د ټوټه کولو په خاطر او بیا
چې د مسلمانانو مملکتونو ټوټه کړي د هر دوه مسلمانانو مملکتونو ترمنځ بیا یو متنازعه منطقه هم پریخي ده د اختلاف وړ منطقه پریخي ترڅو چې مسلمانان په خپل کې په مغرب باندې سره اخته دي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د ډیورند منطقه پریخي ده د کشمیر او د پاکستان ترمنځ متنازع کشمیر دا پریخي ده همدار هم ته د ازبکستان او تاجکستان ترمنځ مشکلات پریخي دي همدار هم ته تاجکستان او د قرغیزستان ترمنځ مشکلات پریخي دي همدار هم ته د سعودي او د یمن ترمنځ مشکلات پریخي دي همدار هم ته د عراق او د کویت ترمنځ مشکلات پریخي دي همدار هم ته د کویت او د ایران د عراق او د ایران ترمنځ مشکلات پریخي دي همدار هم ته وګورئ د بنگلاديش او د برما ترمنځ د بنگلاديش او د هند ترمنځ چې هر چیرې د مسلمانانو مملکتونه دی ورنولي ابي خامخه الته داسې اختلافات ځای په ځای کړی دي یا مسلمانان قومونو په لحاظ د ژبو په لحاظ تقسیم کړي دي او دولتونه الته د ژبو په بنیاد ورته جوړ کړي لکه روسانو چې د تجربه عملي کړه ټول یو غربي ترکستان او غربي ترکستان واخسته تاجکانو ته د تاجکستان په نامه جوړ کړ او چې دلته د تاسو حاکمیت د ګوري چې بل څوک درکې رانشي ازبکستان ته د ازبکستان په نامه باندې جوړ کړ ترکمن ته د ترکمنستان په نامه باندې جوړ کړ قزاق ته د قزاقستان په نامه جوړ کړ قرغیز ته د قرغیزستان په نامه باندې جوړ کړ تتار ته د تتارستان په نامه باندې جوړ کړ چچنیانو ته د چچنستان په نامه باندې جوړ کړ قومي دولتونه د ژبو په بنیاد دولتونه ورته جوړ کړ او بیا په خپل منځو کې سره اخته کړ نو دغه سرحدونه چې انګريز جوړ کړی دي دا په اسلامي فرهنګ کې نه ځای لري نه اهمیت لري نه قدر لري نه محترم دي نه مقدس دي مسلمان لپاره مقدس سرحد د عقیده سرحد دی او هر ملک چې د الله ملک د الله کلمه الته کې ویل کیږي هغه د مسلمان ملک هر ملک ماست که ملک خدای ماست هر ملک چې موږ د الله ملک ده هغه د موږ ملک موږ د الله بندگان دا د ذلت فرهنګ چې په موږ باندې مسلط کړی ده د موږ ذهنونو ته راچولې ال دا فلانه د هر مسلمان ملک نه د دفاع په خاطر بل مسلمان مکلف ده شرعي وظیفه لري که د دنیا په هر کونج کې مسلمان مظلومیږي په د نور مسلمانانو باندې دا فرض شوی چې هغه مظلومیت نه خلاص کی د مسلمان سرحد د عقیده سرحد ده د مسلمان سرحد په هغه ځای کې ختميږي چې کله د عقیده خلق نور التاخوته نه وي مسلمانان یو ملک ده ټول مسلمانان یو امت دي مسلمانانو ارمانونه شریک دي مسلمانانو قانون شریک دي مسلمانانو رب یو ده مسلمانانو کتاب شریک ده دا کافر واخستل سره ټوټه یې کړ نو د ذلت د اسبابو په جمله کې تر ټولو خطرناک سبب هغه د خلافت لمنځه تلل یا د خلافت نشتون دی ترڅو چې مسلمانان بیرته د خلافت پر روحیه باندې او د امت د وحدت په نظریه باندې سره راټول نشي د ذلت د دربدري د ټوټه کېدل د ورځ په ورځ ضعیفېدل د کفارو په صف کې درېدل دا به هم د روان وي کافر به یو ډبې د بل به د ځان سره دري په یو بمونه وري په دې بل باندې لوبیا او د خوراکي مواد خلطي ورچي دا یو ته مرستي ورکي رشوتونه به ورکي دا بل به د ور لاندې نشي په دې ترتیب باندې بدوي مسلمانان ټوټه کوي نو ځکه خو دوی له دین سخت پیریږي ما تاسو ته پرون په درس کې ویل چې کله په 2009 کال کې د اسیا پاسفیک هیوادونو اقتصادي کانفرنس وو او الته بوش ورته راغلی و د امریکا رئیس جمهور بوش په صراحت باندې اعلان کړ چې کومنګ او تاسو ټول په شریکه کفار ته په شریکه د دې مجاهدینو چې د دوی ترهګر بولي د دوی خلاف نه درېږو نو هغه ورځ لري نه ده شدید ځکه له اندونیزیا نه نیولې تر مراکش پورې د مسلمانانو یو دولت دا د بوش خپل خبره 2009 کال کې په صراحت باندې او د بوش د خپل جګړې چې شروع کړي په خپل خلې د جګړې ته صلیبي جګړه وي دا صلیبي جګړه ده او دینی جګړه ده د دین په مقابل کې د اسلام په مقابل کې لکه مخکې صلیبي جګړې هم د دین د اسلام د دین په مقابل کې هغه په دې پیږي چې مسلمانان یو نظام شو فرما تاسو د لارې د سمندرونو د تنګي د وواړه تنګي مشه د توخو د چې د دنیا نقل او حرکت کنټرولېږي کنه د خپل د مسلمانانو په خاور کې دا خو به د مسلمانانو تر خپل قانون لاندې دی له دې نه ویلي کوشش کوي چې د مسلمانانو کې د وطنیت روحیه پیدا کړي وطنیت دا چې هر چاته خپل وطن مقدس او محترم د دې له حدود نه خو د کور واخلیم بلا پسې دا د په وطن کې چې څوک دي دا محترم خلک د دې له حدود نه د باندې څوک دي دا نه محترم خلک نه د مسلمان عقیده دا ده
چې مسلمان چې هر چیرې ده هغه محترم ده. کله ما په خپل کور کې کافر ده، کوم ورور کافر ده، کوم تر کافر ده، کوم نعوذ بالله الله دې نه کوي پلار کافر ده، بل څوک کافر ده، نه محترم ده، ما ته پردی ده. هغه مسلمان چې د اسلام د توحید په عقیده باندې ده، الله خپل رب غني، رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل نبی غني، قران او سنت خپل قانون غني، او د اسلام نه دفاع خپل مسؤلیت غني. کاغه په اسرائیل کې د هم د ما ورور ده، کاغه په ماسکو کې د ما ورور ده، کاغه په واشنگټن کې د ما ورور ده، کاغه په ډیلی کې د هم د ما ورور ده، کاغه په د دنیا په هر کونج کې چې دغه د ما ورور ده. ځکه انما المؤمنون اخوه. او هغه سړی چې د ما په کور کې را سره ده، په دسترخوان را سره شریک ده، په کوټه کې را سره شریک ده، ورور مې ده، د پلار او مور زوی مې ده، خو د ما په عقیده کې نه ده، کافر ده، دا دښمن ده. دوی غواړي کافران چې د موږ په نصاب کې د موږ په فرهنګ کې وطنیت را داخل کی. بس هر څه وطن 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 وطن، د بوت د وطنیت دته بوت وای، د دې بوت ماتول پکار دي. مسلمان من حیث مسلمان محترم ده، کافر د خپل کفر د وجه نه ذلیل ده، د انسانیت له وجه نه محترم ده، خو د کفر له وجه نه ذلیل ده، ځکه د الله په مقابل کې بغاوت کړی ده. د هغه چانه سرکشه شوی چې دای پیدا کړی، دته روزي ور کړی، دته اولاد ور کړی، دته صحت ور کړی، دته عقل ور کړی، دته د ژوند کولو توفیق ور کړی، دغه نه د سرکشه ده. نو د خپل کفر د وجه نه ذلیل ده، انسانیت د وجه نه محترم ده، د کفر د وجه نه ذلیل ده، ځکه نافرمان ده، د الله نافرمانی کړی ده. نو دوی غواړي چې په من کې وطنیت پیدا کړي، په من کې قومیت او نېشنلزم پیدا کړي، منګه په سرحدونو باندې وویشي، منګه په مملکتونو باندې وویشي، منګه په ژبه باندې وویشي. او دې بدبختو دې نېشنلستانو څو وحشتونه ونه کړل په افغانستان کې په اسلامي نړۍ کې د قومیت او د ژبې په بنیاد باندې. حتی چې رنګ او شکل ته د کابل د داخلي جګړې چې پیښ شوې، یو چا شکل ته قتل کوي، شکل د هزارونو په دې خاطر به وژل کېږي چې شکل د هزاره ده. د عقیدې پښتنه نه، د ایمان پښتنه نه. موټر به ودر او کرت به پلاس کې نیول او چاته به یو به راکته کاوه، دا څه شي ده؟ که به قروت ویلې پر خوده به، که به کرت ویلې نو واجب به. بالعکس هم انداسه پښتون بازار واجه، هزاره به پښتون واجه، تاجک به ترکمن واجه، ترکمن به تاجک واجه، ازبک به ټول واجه، یا به ټول ازبک واجه. دا شی موږ په سترګو باندې ولیدل. تاسو باور وکړئ والله په دې خپل سترګو مې لیدل دي چې سپیانو د انسانانو مړي خوړل، خو موږ ورتلای نشو چې خفي. د کابل په جګړو کې خپل الته ما هر څه ولې ما خپل کور به کې اوس وزیدلم. بش بنیاد څه شي؟ وطنیت، قومیت، سمتي اختلاف، ژبنی اختلاف، دا مسائل. نو د خلافت نشتون د مسلمانانو د ذلت د عواملونو تر ټولو خطرناک عامل ده، او مسلمانان تر هغه پورې بیا قوي کېدای نشي تر څو چې دوی سره ټول راټول نشي، کلمه یې سره یو نه وي، خبره یې یو نه وي، قومنده یې یو نه وي، قانون سره یو نشي، سیاسي زعامت سره یو نشي، او دوستي او دښمنی یو بنیاد باندې نشي. چې هغه څوک د دښمن د یو مسلمان د ما ورور د په الجزایر کې د په مراکش کې د چې څوک د دښمن دغه د ما هم دښمن ده، دا څنګه چې د دښمن د زور سره تړون لرم، چې څوک د دې عقیده دښمن دغه د ما د عقیده دښمن ده، او چې څوک د دوست دغه د ما هم دوست ده. دا د ولا او د برا عقیده چې مسلمانانو کې پخه نشي تر هغه پورې د دې ذلت نه د وتلو امکان نشته. دویم عامل د مسلمانانو د ذلت د عوامل نورونو هغه د سیکولریزم د عقیده راتګ دی، یا د دین او د دولت ترمنځ د بیلتون د فلسفه ده. اول د سیکولریزم سره یاد کو چې د سیکولریزم د څه شي. سیکولر په انګریزي کې بی دینه یا بی معنویته یا بی مذهبه بی روحانیته ته ویل کیږي. سیکولریزم یعنی د ژوند د هغه بڼه چې په دین نه ده ولاړه، هغه ډول نظام، هغه ډول قانون، هغه ډول اقتصاد، هغه ډول سیاست، هغه ډول اخلاق چې هغه په دین نه دی ولاړ. سیکولریزم په بل عبارت دته ویل کیږي چې که یو څوک غواړي دیندار ووسی یا مسلمان ووسی، نو د مسلمانی یوازې د په ضمیر کې، د په مغزو کې او په ذهن کې کېدل شي، د دین د بیرون نه راوباسي. دا د نوای
چې زه نظام په دین باندې جوړوم دا دی نه وایي چې په قانون کې دا روا دي دا ناروا دي نه روا او ناروا حرام او حلال ښه او بد دا به انسانان د خپل خواهشاتو مطابق تعینوي دین ته په ژوند کې هیڅ ځای نه ورکول کېږي نظام کې به ځای نه ورکول کېږي نظام به انسانان په خپل جوړوي مسلمانانو کې چې دا مصیبت را پیدا شو د غرب نه راغی نو دا هم د مسلمانانو د ضعف د کمزوري د عواملو نه یو عامل شو وجه دا ده چې په اسلام کې انسان د الله مخلوق ګڼل کېږي الله خالق ده دی مملوک دی الله مالک دی نو دی باید د هغه چا د قانون او د فرمان مطابق خپل ژوندۍ تیره کړي چې دی هست کړی ده زاسي یو ساده مثال تاسو ته د دې په خاطر باندې چې دا مسله له هم واضح شي علما هم دا مثالونه بیان کړي دی الله د لپاره مثال نه بیان ولله المثل الاعلى اسی د موضوع د وضاحت لپاره بیان د غرور یو کور جوړ زمکه واخسته خپل کور جوړ ک په خپل کوټه جوړ کړې دروازې ورته ولګولې رنگ روغنی برابر ک قلف کلی د هر څه برابر شول ورته ټول د ژوند ټول شیان کې برابر شول به خپل کور ورته کراوسته خپل خور مور خپل خزه خپل اولادونه دای پکې وسول دا چې دلته راغی نو یو څوک راشي ورته وایي چې دې کې به اوس قانون دی ما چلی کور په دې جوړ ک خدا به زه درته وایم چې کوم ځکه به کینی کوم ځکه به پاتېږي څو وخت به وځي څو وخت به نه وځي په دې کې به کومه کوټه کې کینی کومه کې به نه کینی څو وخت به ډوډۍ خوري څو وخت به نه خوري څوک ورته را پرې دی څوک ورته نه پرې اسی او وای سړی را پیدا شو ورته وایي چې ته به اوس داسې کوي دا د منلو وړ خبره ده نه چې یو چا چې خپل کور جوړ کړي قانون باندې مغه کې چلیږي یو چا چې د هر څه د کور په حساب باندې د نس نه هست کړي را پیدا کړو سره ترتیب کړو دا کور ته نه جوړ کړل ته په مجازي لحاظ باندې هست کړ واک به د چلیږي کې دی سړی سړی دی بل چا د دبل چلیږي ها نو اوس دا انسان پیدا چاک الله دا زمکه ورته پیدا چاک پس مکه باندې دا وسایل او د ژوند سہولتونه دا ورته پیدا چاک دا فضا چې د تنفس کوي دا هوا د اکسیجن دا چا ورته پیدا دا اوبه چې څکي دا چا ورته پیدا دا زراعت غلې دانې خوراکونه چې لازمه کنه راپورته کیږي ورته دا چا ورته پیدا دا الله ورته پیدا دایل نست نه چا هست کړ دا علم او عقل په دې کې چا کې خود دا هر څه کې الله وکول خو د قانون دی الله خود نه چلی قانون دی بل چا په چلی جوړ کړی او الله وي پیدا کړی به الله وي خیر کړی به الله وي اولاد به الله ور کړی ژوند به الله ور کړی خوراک او څکاک سا دا به الله ور کړی خو قانون به په بل چا چلی دا نه معقول سیکولریزم د ژوند هغه بڼه ده چې په غرب کې را پیدا شو او الته یې د پیدا کېدو کیسه داسې و چې په غرب کې اروپا کې د سیکولریزم د راتګ نه مخکې اروپایان یو عجیبه ژوندۍ درلودله ا د ټولنې خلک درې طبقې څو طبقې درې طبقې یو طبقه و د دوی د پاپانو یا د دینی مشرانو دویمه طبقه و د پادشاهانو یا حاکمانو او دریمه طبقه و د عامو د غرب ټول ولسونه په دې درې طبقو باندې ویشل شوی رجال دین یا مذهبي مشران دي دا یو طبقه حاکمان یا سیاسي مشران دا دویمه طبقه او عام ولس دا دریمه طبقه دا عام ولس چې دا په حقیقت کې د دغه دوه نورو طبقو په خدمت کې و د دوی مملوک ګڼل کېده لکه د یو شخص څاروي د مالک مملوک ګڼل کېږي دوی هم دغه د څاروي په څیر باندې د دوه طبقو استعمالول د حیواناتو په څیر استعمالول په دې معنی چې عام خلکو به خواري وکوله تکلیف به وکاو پټای به جوړ کړ یو به وکړه توخم به وکړه حاصل بشه ورسېده
څلور 15 میاشتو وروسته چې ښه به حاصل تیار شو نو بیا به کلیسا خپل نماینده ورته راولېږي ډېره برخه مالونه به څه د ټکسونو په نامه څه د صدقاتو په نامه څه د زکاتونو په نامه څه د نورو مختلفو مذهبي ټکسونو په نامه دا به دوی ورته او هغه پادشاه به ورته خپل نماینده راولېږي هغه د مالیې په نامه باندې یو ډېره برخه ته نه غوړي د ټکسونو په نامه د مالیې په نامه دا بیرته به د خلکو ته د خانانو ته د کاریګرو ته دوی ته بدون څور پرې خو چې په ډېر تکلیف او مشقت ور دي ژوند په باندې تیرېده خواري به دوی کوله تکلیف به دوی کاوه خو حاصل به چا وړ مذهبي مشرانو به وړ او حاکمانو به وړ پادشاهان تاسو ماته متوجه شئ لیکلي شان در سره پرې د مډیر لیکل باندې اوس هم مثلا نو بیا د غرب خلک ډېر سخت په تکلیف کې شول د عام ولس او بیا په عین وخت کې دغه پادشاهانو له دې مذهبي مشرانو سره تړون درلود تړون دا درلود چې پادشاه به تر هغه وخت پورې قانوني پادشاه نه ګڼل کېده خلکو به اطاعت نه کاوه ترڅو چې له کلیسا نه خپل اجازه نه وټاکل کړي خپل حاکمیت به نه وټاکل کړي یعنی ترڅو چې کلیسا تایید نه وکړي دا چې پاپ ورته یو د واتیکان کې چې مشر څو ورځې مخکې چې هغه یو استعفا وکړ اوس دا بل په ځای باندې راغی مسیحیت کې دوی دغه پاپ نعوذ بالله د الله مستقیم نماینده بول یعنی د پیغمبر مرتبه ورکوي دای چې څه وایي مغه شریعت نو بیا پادشاه تر هغه پورې قانوني پادشاه نه ګڼل کېده ترڅو چې کلیسا د تایید نه وکړي نو پادشاه د خپل پادشاهي د قانوني کولو لپاره چاته محتاج وو پاپ ته چاته محتاج پاپ ته محتاج دی د مذهبي مشر ته محتاج مذهبي مشر په مفته نه ټاپه کاوه مفته به تایید نه کاوه مذهبي مشر ورته ویل چې زه د تا تایید په هغه وخت کې کوم چې د ما شرایط به مانی خایته شرایط شي زه چې په دې ملک کې څه کوم د ما مخنیوي به بیان کړم چې د خلکو نه څونه مالونه جمع کوم څونه ټیکسونه وړاندې لګوم څونه زکاتونه او صدقې او غیره نور په نور نمونه د دوی نه مال راخلم یا څه ډول استبداد کوم یا څوک څنګه محاکمه کوم څه ډول حکم ور باندې کوم څوک کافر ګڼم او څوک د ثواب مستحق ګڼم په دې شان کې به تا غرض نه اول سي نو دا نظام او د قدرت او د حاکمیت د دې دوه طبقو په خپل منځو کې تقسیم کړي وو پادشاه به هغه وخت کې قانوني پادشاه ګڼل کېده چې پاپ به تایید وکاوه او پاپ به تایید په هغه وخت کې کوي چې پادشاه به د ټول شرایط ومنلو د به له مؤاخذې نه له حساب نه له پوښتنې نه پورته وګاڼه مصیبت په چا نازلې ده عام خلکو خواري به وکوله بیچارهګانو بزمکه وکړلې حاصل به چې پوښ شو چې باید کوړته وسی کلیسا بخپل نماینده ورته راولېږي حاکم بخپل نماینده ورته راولېږي څه به یو په مالیو کې وړ څه به بل کې وړ دوی ته به یوازې خولي او مشقت او تکلیف او دربدري دا بور پاتې شو بیا د مسیحیت د دین په حساب باندې یا د کلیسا د دین په حساب باندې د دین تعبیر او تفسیر په داسې او شکل باندې کاوه چې نه عقل کې و نه په نقل کې و نه په تورات او انجیل کې هغه شیان و او نه د انسانانو عقل منل خپل استبداد و د خپل استبداد باندې چې دوی څنګه انسانان چلول امغه څه وخت کبه یو چا ویل چې د ازمکه ګرځي ده کبه هغه ته کافر شوی دستی به هغه اعدام کړي اعدام حکم یې باندې صادر کبه یو چا ویل چې ما ستوري ولیدل دوربین می جوړ کړی د ټلسکوپ می جوړ کړی سیارې می ولیدې دغه حرکات می وڅاره لخوا د ځمکې کارونه د پوره کړو د اسمان خبره دي شروع کړې هل روي څه تیل داغ به بیا تاسو چې د سر د تندې نه سر کو پاسه د تندې داسې به ورته وخره او به خلک ټینګ وړه وړه لاندې به کړ او د په سر باندې به ډندو کې جوړ د سرخانه ډندو کې باندې به جوړ کړ او بیا به تیل سره کړل یې شیدل تیل به د سر باندې به ورته واچو یې خطه په دې مغزو باندې د اسمان سره خبره شروع کړې دي ته د جزیره د مغزو درسم کوم که یو چا په ویل چې د ازمکه ګرځنده ده خو زیږي چې ښه ته اوس دونه لوی خبرې کوي چې هر انکشاف به چا به دوربین جوړ کوم په کافر بو که چا به یو علمي تحقیق کوم په باندې کافر بو که یو چا به د دوی په قانون باندې د سرلګونه زمینی باندې اعتراض وکاو هم په باندې کافر بو نو دا خلکو به چې پادشاه ته عریضه ورنه چې سب داسې ظلم را باندې شغول
چې د کلیسا په مقابل کې خله وازن شونډه ونه خور دا خو د الله نماینده ده دا خو د پیغمبري مرتبه ورته حاصله ده دوی دواړه په خپل منځو کې سره تړون درلود کنه پادشاه او کلیسا نو بیا به پادشاه د خلکو اړیزه نه اوریدله کلیسا به ظلمونه او استبدادونه دا روان کړي نو خلک تنګ شو علمي تحقیقات ته څوک نه پرې خودل کېدل آزاد خبره ته نه پرې خودل کېدل د عقل استعمالول ته څوک نه پرې خودل کېدل شاعران پیدا شو لیکوالان پیدا شو ادیبان پیدا شو د تحریک د سپټ په خلکو کې چلیده او د تحریک هغه مغز او خلاصه دا چې هم د پادشاه په باطل باندې روان ده او هم د پاپ یا کلیسا دا په باطل باندې روان ده باید د دې ځان خلاص اما هغه چې په فرانسې کې د فرانسې انقلاب شو دا راپورته شو او بیا اروپایانو اعلان وکړ هغه دا چې په عربي کې مقوله غوښتي انقلاب شعار د دې ترجمه شوی وای اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس آخرنی پادشاه د آخرنی پادری په کلمو باندې غرغره کوي یعنی چیرته چې پادشاه لیدل رانی سي د غرغره کول لپاره ګوري چې راسي مسي مصرف نه کوي پړې مړې مصرف نه کوي قسيس ورته حلال کوي کلمې راو بس د په کلمو باندې غرغره کوي چې دواړه ختم هم شي د تاسو تاوان هم کې ونشي چې چیرته پادشاه او د پادشاه د کورنۍ سړی د حاکم طبقه سړی اعدام او ګوري چې راسي مسي پړې دا ورته استعمال نه کوي ځکه په دې کې به تاسو تاوان کیږي یو غز راسي مصرفي دا د دوی مذهبي مشر ورته حلال کې کلمې راو بس په دې باندې غرغره کوي دوړ به ختم شي تاسو به تاوان هم نه تر دې اندازې پورې خلک عقدمن شو د چا په مقابل کې د دین په مقابل کې او د پادشاه په مقابل نو دوی بیا پادشاهي نظامونه مړنګ کړل او کلیسای مړنګ کړل د دین نقش هم ختم کړ په ټولنه کې بل اخره اعلان دا وکاو چې نور د من په ژوند کې هیڅ څوک غرض نشي لرلی چې څه شي ته من حلال وایي حلال چې څه شي ته من حرام وایي حرام نه پادشاه راته څه ویل شي پادشاهي نظام هم ختم کړ خالي پادشاهي نظام چې ختم کړای بیا څه شي باندې ډک دای بیا په دیموکراسي باندې په جمهوریت باندې ډک خلک په پادشاه خپل ټاکي چې څوک خوخه هغه پادشاه کوي او د دې په خاطر باندې چې ډیر ظلمونه کوي پوښ نشي قوت ډیر حاصل نه کوي قانون ورته وټاکه چې 2 کال 3 کال 4 یا 5 کال ته کول شي بیا په اتومات ډول باندې ختميږي بل څه به راځي او بل څوک هم تر هغه نشي راتلی چې موږ تر څو چاته رای نه ورکړي د پادشاهي علاج په جمهوریت او په دیموکراسي باندې وکاو او د کلیسا او د دین علاج څنګه دین ته ویلي کلیسا ته ویلي چې قطعا په موږ څه نشي راتلی کوم خزینه کا کول کوم سړی نه کا کول کوم حلال غنل شان کوم حرام غنل چې هر شان کول د موږ په ژوند کې د تا نور غرض نشته دینه ته په موږ څه نه راځي ها کومه د درتلو د کلیسا کوم څه به درځو الته به یو سات نیم سات نغمه در سره وایو خو ته په موږ څه نشي راوتلی په دین بندیز ولګاو چې دین بنن نظام ته راوځي نه به حاکمیت ته راوځي نه به قانون ته راوځي نه به عسکریت ته راوځي نه به اقتصاد ته راوځي نه به اخلاق ته راوځي دین ته به دا نه وایي چې دا سم اخلاق دي دا بد اخلاق دي خو بد اخلاق دا به موږ په خپل ټاکو دي کې د تا غرض نشته هر شي چې موږ خو ګڼل موږ ښه اخلاق هر شي چې موږ بد وګڼل هغه بد که څه هم چې په دین کې هغه ته خویل شي نو بیا امغه و چې دغه ډول نظام او دغه ډول حکومت او دغه ډول فکر او نظریه ته دوی سیکولریزم یا لا دینیت وایي څه شی ورته وایي لا دینیت سیکولریزم کله چې کافرانو الته دا تجربه تکرار کړه او بیا یې غوښتل چې مسلمانان دلته ذلیل کړي د مسلمانانو هیوادونه ونیسي نو بیا یې د دې په خاطر باندې چې خپل ملګری او خپل شاګردان دلته د اسلام په خلاف باندې روزلي د اسلام په خلاف باندې قانې کړي هغه ته ویلي په مسلمانانو کې مسلمانانو ځوانانو خپل د شاګردانو ته د دې متأثرینو دوی ته ویلي چې که تاسو غواړئ د موږ په مختللي شي که تاسو غواړئ د موږ آزاد شي که تاسو غواړئ د موږ خپل حاکمیت ولرئ خپل ازادي ولرئ خپل حاکم انتخاب کړئ خپل قانون د ځان لپاره انتخاب کړئ نو ګورئ چې د مولا ونه منئ ګورئ چې د دین ونه منئ لکه څنګه چې موږ ځان د انجیل نه خلاص کړ تاسو د قران نه ځانم د خلاص کړ لکه څنګه چې موږ ځان د پاپ او د پادری او د قسیس نه خلاص کړ تاسو د مولا او مولوی او د مفتي نه ځان خلاص کړ لکه څنګه چې موږ ځان د پادشاه نه خلاص کړ تاسو د امیرالمؤمنین او د خلیفہ نه ځان خلاص کړ په داسې حال کې چې په اسلام کې نه ظلم شته نه استبداد شته
نه د علم باندې پابندي شته نه د تحقیقات مخنیوي شته بلکې اسلام په خپل خلکو ته امر کوي چې تاسو علم زده کړئ تاسو تحقیقات وکوئ تاسو په دې کون او په دې فضا کې په دې مخلوقاتو کې تدبر او تعقل وکوئ الله فرمایي چې د هر څه د تاسو لپاره پیدا کړی وجعل لكم ما في الارض جميعا په دې ځمکه کې چې څه دي د تاسو لپاره پیدا کړی دي تاسو دا استعمال کړئ د دې نه کار واخلئ په اسلام کې خو په تحقیقاتو پابندي نشته په اسلام کې خو په علم باندې پابندي نشته په اسلام کې خو پرمختګ باندې پابندي نشته په اسلام کې خو استبداد نشته مذهبي استبداد خو دلته نشته په اسلام کې خو قانون دی حاکم محکوم دی ټول د لپاره یو شی دی په اسلام کې خو امیر المؤمنین او خلیفہ دا یو مستبد شخص نه ده دا خو یوازې د شریعت په لکون کې د مسلمانانو مدافع ساتون کې ده چې د مسلمانانو خوخه او بیعت سره کوي کوم چې مسلمانانو خوخه نه ول عازل کوي د په ځای بل چا سره بیعت کوي نو دغه د سیکولریزم نظریه دلته دوی په مسلمانانو کې د وی زهرجنې حربې د وی زهرجنې چړې په حیث استعمال کړ او مسلمانانو ته ویل شي په تاسو غواړي موږ نه پرمختلل شي نو اسلام نظام خلاص کړي لکه څنګه چې موږ د مسیحیت نظام خلاص کړ اما هو چې ډېر برخه خلک کرا د وخت په تیرېدل باندې د دوی متاثر شول د خبرې ومنلې بیا غوي دغه خلکو ته کتاب او نصاب او مکتب او پوهنتون او نظریات او افکار او دای ورته جوړ کړ او بیا چې په دې باندې سره ورزل شو بیا احزاب او ټولنې دا ورته جوړ کړي بیا حکومتونه ته ورسل کله چې حکومتونه ته ورسېدل او حکومتونه او پوزونه او نظام او اقتصاد او فرهنګ او د دوی په لاس ور پرې وته نو به د هر څه بې دینه کړل په دې هر څه کې بې دیني حاکم نظام بې دینه قانون بې دینه عسكر بې دینه قاضي بې دینه معلم بې دینه فرهنګ بې دینه چورته وای دا ناروا ده د حرام ده د کې فساد ده د کې ظلم ده چې ته غرض نه کوي د ته په دې کې غرض ازادي ده د بدبختانو د غلامولو د مسلمانانو د غلامولو په دې رادیو باندې د څه شنو میکای د ازادي رادیو دغه ازادي هغه ازادي نه چې د ظلم نه د سړی آزاد وي د دوی د ازادي مقصد دا چې د الله نه د سړی آزاد وي د قانون نه د سړی آزاد وي د شریعت نه د سړی آزاد وي د حرام او د حلال او د قید او بند نه د سړی آزاد وي انسان د نعوذ بالله ځان په خپل خدای وګڼي چې څنګه زړه ده څه زړه غواړي امغه څه کوي محاسبه د څو سره نشي کولای دي ته ازادي وایي حکم د شې لیبرټي وایي یا لیبرالیزم ورته وایي هغه همدغه مفاهیم دي چې د الله نه دی آزاد وي د رسول نه دی آزاد وي د شریعت قانون نه دی آزاد وي د اخلاق او د قید او بند نه دی آزاد وي څوک درته دا نه وایي اشتباه وکړه تا خو وکړه نه هغه وایي د ما د خپل زړه ده it is my wish دا د ما خپل زړه د ما خپل خوښه ده په غرب کې تر ټولو لوی دلیل اوس دا it is my wish بل دا د ما خوښه ده خاص خوښه دي نه پورته بل شي شته بل قانون نشته بیا که څوک یې دا ورته دا ته ظلم کوي تر ټولو لوی قانون پکې تر ټولو منل شوی او قوي دلیل کې دا چې د ما خوښه د ما خپل خوښه یو څوک ولوت لنډغر ګرځي نظام به څورتن شي ولې د ما خپل خوښه نارینه بل نارینه سره واده کوي ژوندۍ به تلې خزه به له خزه سره کول دا د ما خپل خوښه دې کې د چا غرض نشته نو دوی غواړي چې دغه ډول شیان د سیکولریزم په اسلامي نړۍ کې هم عملي کړي او دا سیکولریزم بیا دوی په اقتصاد کې عملي کړي د سیکولریزم یعنی اقتصاد مرته بيدینه کړ پوز مرته بيدینه کړ ټولنه مرته بيدینه کړ قانون او نظام مرته بيدینه کړ افکار او نظریات مرته بيدینه کړ سیاسي تشکلات او احزاب او ټولنې دای هم بيدینه کړي بل اخر د هر څه په داس ترتیب باندې روان کړ چې اوس په اسلامي هیوادونو او د غربي هیوادونو په نظام کې په قانون کې په اخلاق کې په دې کې فرق نشته مغه د بشر حقوق شدي د خپل ځان لپاره الته جوړ کړي اما کټمټ موږ باندې عملي کول غواړي مغه بيدینه دیموکراسي چې دوی د خپل ځان لپاره الته جوړ کړي دا هغه اوس په موږ باندې عملي کول غواړي او که څوک نه عملي کوي څوک نه مني مخالفت کوي هغه باید بمبار شي هغه باید والو زول شي هغه باید وټړل شي هغه باید زندانونو ته ورزول شي که څوک وایي چې ناس لکه قرآن حاکم او هغه ښه د ظلم کوي د انسانان محدود دی ازادي محدود دی د لاس کې ور پرې کوي د دوی رجم کوي پرې د خپل خوخه د څنګه حیواني ژوندۍ تیرول غواړي ما سي تیروي ته نو ورته وایي دا روا ده نه روا ده خپل د پردي ده د رجم ده د دوری د شان بنئ
پرې دي چې انسانان حیوانات غوندي چې څنګه زړه 50 پرې یو څوک په ځان سپري څوک حساب سره نشي کولای. دا د سیکولریزم حاصل د سیکولریزم فلسفه ده. نو دوی په مسلمانانو کې د سیکولریزم نظریه حاکم کړه. نو چې کله دا نظریه په مسلمانانو کې حاکم شوه، مسلمانان د شریعت نه محروم شول، مسلمانان د خپل اخلاقونه محروم شول، مسلمانان د خپل دینی التزاماتونه محروم شول، مسلمانان د هغه وحدت نه د یووالینه چې شریعت په دوی کې راوستله و دغه نه محروم شول. هر څوک په خپل خوخي په روان شو، هر څوک په خپل مزاج په روان شو. نو نتیجه دا راوته چې اسلامي ټولنه او اسلامي امت یو پاشلې ټوټه بې مرجعیت، بې قانونه یا د مختلفو قوانینو لرونکي یو امت شو. او بیا دغه قوانین هم چا ورته ور جوړ کړ؟ غربیانو ور جوړ کړ. او نافذ په څه شي کړ؟ د توپک، د تورې، د زندان، د ټانک او د تهدید او د فشار په زور باندې قوانین نافذ کړ. د خپل قوانینو د نافذولو په لار کې په لکونو انسانان ووژل. کمونستان راغلل دی وطن ته، د کمونیزم قانون په زور نافذاو خلکو نه مان چې نه منې به روسانو ته تاسو راشي را سره کومک شي. اگر راغله 2 میلیونه انسانان دلته ووژل، 100 لک انسانان ووژل په دې خاطر چې د کمونیزم نه مني، د کمونیزم قانون نه مني. د خپل قوانینو د منلو لپاره دوی زور استعمالوي، خو د الله د قانون منون کې دغه نه منې کوي، منلو نه منې کوي. موږ ته د الله قانون نه منو. خپل قانون په امریکا کې تدوین کړی، هغه اورېدل د ما باندې د 250 په زور باندې، د کروز میزایل په زور باندې، د زندان او د ګوانتانامو په زور باندې په ما باندې عملي کوي. خو د ما قانون چې الله را نازل کړی د رحمت قانون ده، د عدل قانون ده، د انصاف قانون ده، د فطریت قانون ده. خیر الانبیاء امام المرسلین افضل خلق الله موږ ته پریخه ده شرح کړی. داسې قانون ده چې شپه هم لکه د ورځې غوندې رڼا ده ورکی، لیلها کنهارها لا یزیغ عنها الا هالک. شپه هم داسې رڼا ده لکه ورځ، او نه ګمراه کیږي ته نه مګر هغه څوک چې هغه هلاکیدون کوي. دا قانون دوی ته ظلم ښکاري، دا دوی ته بنسټ پالنه ښکاري، دا دوی ته تروریزم ښکاري، دا دوی ته تشدد ښکاري. خو د وحشت قانون، د ځنګله قانون، د حیوانیت قانون، د بندوباري قانون، دا ورته عدالت، دا ورته دیموکراسي، دا ورته انسانیت، دا ورته مساوات ښکاري. نو ورونو د ذلت د عواملو په جمله کې د 2 عامل مانن تاسو ته ویل. یو پکې د خلافت نشتون او دویم سیکولریزم. په اسلامي ټولنه باندې د سیکولریزم تحمیل او یا په مسلمانانو باندې د سیکولریزم تپل. باقي مانده نور عوامل به ان شاء الله په راتلونکي درسونو کې وایي. نن به پاندې ځبانه بس کو. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. چا سره څه پوښتنه وي، چا سره پوښتنه وي، څه مشارکت مهرباني. اوس دې هغه ته مخکې ویل کېږي چې دې په ترکیه کې داسې دوکه وکړه، کنه سیاست یې وشاله شو، سړی مخکې کړ هغه ته ماته ورکول خپل ځان په خپل ځان ته ماته ورکول. دغه په اوس تنظیم خو دې له جوړ کړی په افغانستان باندې کې چې ځان ورته ماته خو یو د امارت اسلامي نو مخکې غي وطن ونی شي واغې کې دغه تنظیمونه چې دا اوس دوی ترڅنګ ولاړ دي، چې د دوی قانون اساسي منی د صلیب تر بیرغ لاندې ولاړ دي، د جهاد او د مجاهدینو په خلاف باندې جنگي، کله د شمال ټلواله، کله سیاف خیل، دغه خلک دي کنه، دغه شاید دي، دغه خلک دي، دغه قازمین دغه شاید، دغه سیاف دغه شاید، دغه مسعود او رباني خیل دغه شاید. د چې ځان ته هم مسلمانان وایي، ځان ته پروفیسوران او قاضیان او استادان او د جهاد رهبرانو دا ویل شهرت او پیسې او مال او تنظیم او دا شیان ورته ورکړو، جهاني شهرت ورته ورکړو، اخر په خپل صف کې ځان سره ودرول. د دوی تنظیمونه د دوی سره ملک خلک، د دوی مجاهدین د بد خلک نه و، هغه په دوی باندې باور کړو. دا خو دوی و چې د خلکو باور ته لته ورکړه، دا خو دوی و چې خلک غلط کړل، دا دوی منحرف شول، خلک خو منحرف نه و. خلک خو ځان ته بل قائد غوړه کړ، خلک خو د جهاد لاره تعقیب کړ، روان دي. پرون د روسانو په خلاف جنګېدل، نن د امریکانو په خلاف باندې جنګي. په آینده کې هم همدغه سلسله دوی بیا په نظر کې لري چې داسې څوک رامخته کی چې هم ګیره ولري، هم پګړۍ ولري، هم جهاد وایي، هم ازادي وایي، په عین وخت کې د دیموکراسي معنی، سیاسي پلورالیزم یا سیاسي تعددګرایي هم معنی.
او د کافر سره مشترک ژوند هم مني هغه د peaceful coexistence فلسفه ورته یعنی د مسالمت آمیزه همزیستی فلسفه ته دې موسیقي زده موسیقي نو ته ما په خلاف مرشه زه به تا په خلاف نه خپل کفر چلو زه خپل اسلام چلوم داس کسانه په نظر کې چې پلاتون کې حاکم کې او چې دوی لاړ شنو د قصه د خلق ته ورسپاري چې په ظاهر ځان مسلمان معرفي کوي خو په حقیقت کې داس څه کوي چې بیا د اسلام د حاکمیت او د شریعت د تطبیق مخنیوي وکړي خو په چلو نه رنګ باندې وکړي سم دوه کړي یو امارت د تاغلري لکه مخکې کوم امارت راغلی کنه هغه کې ځینې د سیاسي قومندانانو سوز د دولت سره وسولاړي لکه کوپری هغه سره کوپارو سره ولاړي خو ځینې دوز بیا لکه اسماعیل خان سو د نور ډېر ډلې دي چې بیا غواړي چې اصلاح توزیع کول شو هغه بیرته هغه جوړي بیا د سب کې ځان کوي دیو ته څه نه د سب کې ځان نه کوي بلکې هغه اصلها په دې خاطر باندې توزیع کوي او تقسیمي خپل تشکلات او فوزي تشکلات بیا جوړي چې د امریکایانو د وطن نو وسته دوی یو ډول قومي ملیشي او یو ډول خپل مسلح بندوبست داسې جوړ کړي چې د مجاهدینو مقاومت وکړي د مجاهدینو مخه ونیول شي ځکه وسلې به امریکایان ورکوي ورته پیسې امریکایان ورکوي د اربکیانو قصې وسم دغه دي کنه د امریکا وزارت دفاع تر شا ولاړ ده په افغانستان کې د امریکایي قواو مشر تر شا ولاړ دي حکومت بار په خبر نه موږ جوړ کړی نه دي ان خای بل څه ورکوي حساب ورسره دوی نشي کولای نو امریکایان غواړي چې هغه خلک چې نن د دوی ترڅنګ ولاړ دي په وزارتونو کې کمپنۍ سکیورټي کمپنیګانو کې په سیاسي احزاب او تنظیمونو کې په پارلمان کې د خلک مسلح کی او بیا ورته دا جنگ تاسو کوی موږ به تمویلو وګورئ چې طالب او مجاهد د حکومت ته ونه رسیدي شریعت درنه تطبیق نه کی بس ما زي خلق تیربار سه نور تمویلون منګه دوستم غو ملحد انسان هم راپورته شي د جنبش ملي اسلامي په نامه باندې تنظیم جوړ شدان اوس هم د ملت غم خور ده او هم د اسلام مسله او په داس حال کې خپل ملحد کافر زنديق کمونیست او تنظیم جنبش ملي اسلامي نو دغه جنبش ملي اسلامیان به دوی نورم جوړي دا قصه به نورم وګدای دوی موږ مخکې ولیکنه چې یو سل او بیا رادوګانې د یو سړي جوړې کړي دي 50 تلویزیونونه دي یو سل 50 نشریاتي هغه دي یو سل 250 دي او نشریه او یو سل 50 کې شویګان دا تلویزیون او رادوګان خو لبر له حافظه سره هغه سره مربوط دي کنه مثلا امارات راشي کنه دا ډېر شونه دي دا شیان دي ته څه پلان لري یا کولای شي دا شین لمنځي سی بیا دا پلان نشان سی بکی داس د یو هغه ورته وایي د مستقیم خبرونه چې د سټلایټ لاره نه کیږي د دې مخنیوي تر ډیره هدف ول ام دومره متقابل او هڅه هم متقابل قوت ته ضرورت لري که مستقیم که ټول مخنیوي ونشي کولای دی یو برخه مخنیوي کولای شي دی یو برخه مخنیوي او بل خبره ده چې د مخنیوي تر مخنیوي لا خبره دا ډیره مهمه ده چې ته خپل پیغام خلکو ته ورسې چې خلک په خپل تنه راوګرځي ځکه چې ته خلک پوکي نو خلک د شان په خپل پریدي اوس موږ تاسو زناول نه کوو ګناه حرام قناعت جوړ شو چې الله به عذاب راکړي په دنیا کې هم شرمندګي او آخرت کې هم شرمندګي شراب چې په پټه کوټه کې دکان کې دروازه هم راځي بند وي تیارم وي په مخ کې بوتلونه کې ولې نه څه یالله نه ویلي یالله نه ویلي دی یو چا پیسې ولوي راپورته کوي لا اخر ته سمندي و ماما هدا پیسې دی ولې خپل جيب کې نه غلي کوي ځکه چې حساب را سره کې دا باور دی چې الله به دې هر پیسې دې هر ذری حساب را سره کوي نو د خلکو د پوهاوی د سلسله د ډیره ضروری ده موږ ته بندونه وسایل په لاس راشي موږ بیا رادیوګان ولرو موږ خپل تلویزیون ولرو موږ خپل مطبوعات او نشریات ولرو خپل نصاب او تعلیم او تربیه ولرو خپل معلم ولرو خپل ولس به پوکو په دین باندې خپل ولس چې پوکو خلک به خپل د شیان پریدي او بد خلک به بیا کم شي او د الله شان دا چې په نیکه ټولنه کې به بد خلک گزارن چې په بیا تختی دا خپل ټول تختی ځان بس غرب ته استرالیا ته اروپا ته امریکا ته هندستان ته روسیه ته ځان بس یو به دې وطن کې نشي ټینګېدل ځکه دغه شراب او کباب هم بدل ته نه کیږي رقص فحشاء هم دلته نه کیږي سعودي اقتصاد هم بدل ته نه چلیږي نو د ازمکه به په غیبه نه خپل تنگش په څو ورته څنګه وایي دوی باندې د ازمکه تنگ دا اوس لا ګور ټول په کډو دی روان دي تخت او د عيش او عشرت په خاطر باندې څومره ذلت تیری د ترکیه په لار دی یونان په لار دی شرقي اروپا په لار باندې ادي یو چا سره یو خلول دی بل چا سره یو پیغله خور دی بل چا سره یو اولادونه دی بل چا سره یو د دوز دی بل چا سره
په څو قاشقورانو باندې د کورنۍ ویشل 3 4 5 شپږ میاشتو کې اله دوی اروپایي مملکت ته یا څو اروپایي مملکتونو ته ورسېږي هلته بیا په یوه هیله او په بله هیله باندې سره راټول شي د عیش او عشرت دپاره څونه ذلت تېروي دوی هماغه خواته بیا دوی کش کوي دوی بیا ځي ځان بس ورته نه پاتې کېږي نو د دښمن د نشریاتو مخنیوی دا یو کار ده خپل پیغام رسول خپل ولس ته دا بل کار ده او تر ټولو اهم کار ده د دې لکه اوس مثلا متعلمین محصلین دا چانسونه ورکوي کنه هند چانس ده سعودي چانس ده مطلب دا ترکیه چانس ده کنه دې کې د دې څه فلم ده چې د شاګردانو چانسونه ورکوي اصلا تاسو وګورئ د افغانستان د لوی جنگ تیر شو د لوی جهاد خلکو وکاو د کمونستان د تجاوز د کمونستان د وحشت په مقابل کې د تیری په مقابل کې چې کمونستانو کودتا وکول او د روسان راغله دا کمونستان چې د کودتا وکول او د کمونیزم په افغانستان کې حاکمول غوښتل دا یو لوی پیمانه خلک نه وو شروع کې دا ډیر خلک نه دا یو څو محصلین وو څوک د مخابرې د زده کړې لپاره تللی و روسیې ته څوک د ټانک د زده کړې لپاره تللی و روسیې ته څوک د انجنیری د زده کړې لپاره تللی و روسیې ته هلته روسانو دوی وروزل د دوی هغه برین واش یا ذهن وینځنه دا یې ورته وکوله او بیا هغه کمونیستي نظریات د دوی په ذهن کې ورواچول د اسلام په خلاف د دوی په ذهن زړه کې کرکه او نفرت ورواچول او به د سفارت لاره دوی مسلسل پالل دوی ته خرچي ورکولې دوی ته احزاب او تنظیمونه تمویلول دوی ته نشریه جوړولې د دوی ملاتړ کاوه حکومت باندې فشارونه راوستل روسانو د مختلفو تړونونو په ترڅ کې چې دوی ته بڅوای نه د فعالیت ازادي او اجازه ورکړي نو به د وخت په تیریدل باندې دوی ورټول افغانستان په کمونیزم باندې ورانګاوه مکتب ته ورسېدل پوهنتون ته ورسېدل پوز ته ورسېدل اقتصاد ته ورسېدل نظام او حکومت ته ورسېدل ملکانو مشرانو ولسی او قومي رهبرانو دوی ته ورسېدل همدغه ډول دغه حکومتونه غواړي چې دلته خپل پنجې خخي کی نو د دې لپاره چې خپل پنجې خخي کی باید یو څو کسان د ولس د دوی سره وي هندوان هم د خپل کوشش کوي ترکان د خپل کوشش کوي امریکان د خپل کوشش کوي نور ګاونډي خو دې خو هیوادونه هر څوک خپل کوشش کوي چې په خپل مزاج باندې داخله وروزي تر څو سبب په غوښتنه سرمایه‌ګذاري وکړي چې بیا دوی حاکمیت ته رسیږي نو د خپل قوانین پالیسی ترتیب د ژوند دا به داسې جوړوي چې دوی مصالح کې کنغښتي دا په دې خاطر وایي د خیرات خاطر نه چې دوی په افغانانو باندې زړسوي لري روسانو د زړسوي دعا وکړه یې د زړسوي نه څه شي جوړ شو 2 میلیونه انسانان د خپل ګډاګیانو په لاس ووژل شروع کې هم یو څو کسان محصلین چې ټول د محصلینو شروع ولاړ د طالبانو د لوی تحریک او د لوی جهاد چې د ټول دنیا ته چیلنج ورکړ او د ټول دنیا تر شاو درېده په خلاف و درېده او ټول اسلامي امت تر شاو درېده دوی څوک دي طالبان هم محصلین دي دوی هم د مدرسې د علم تحصیل کړ د 3 کسانو 15 کسانو 10 کسانو الله په کار کې برکت واچو معقولیت په کار کې و خیر خلکو ولید لارې روخانه شریعت خلکو ته عنواناوه او چې وسه ورسې د شریعت چې څومره لاسه کې داونه تطبیق کړ دوی هم محصلین نو خبره ټول د محصلینو مشروع کی ابتدایي ټول د محصلین انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام ټول د الله د دین تحصیل کوونکي دوی ټول کار د فرهنګ نه شروع کړي د دعوت نه شروع کړي د وینا پیغام نه شروع کړي انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام د شروع نه چاتور او ټوپک نه راخسته ټول خبره شروع کړي نو کار ټول د خبره نه شروع کړي د پیغام رسول نه شروع کړي د فکری فعالیت نه شروع کړي کله خیر خواته او کله شر خواته بل استاد ته یو درس کې د امریکن یونیورسيټي په اړه کې وایي کنه چې دوی په لبنان کې او د نورو هیوادونو کې څه کله وخت چې خلک ورزي